نبی صلی الله علیه وسلم درې ځل سر خرونکو ته دعا کړې ده او یو ځل د سر کمونکو ته دعا کړې ده. خامخا به ویښته دومره کمې چې خلکو ته پته ولګي چې دا انسان عمرې یا حج له تللی دی. د سیمه کو د بعض خلک هسې سوکې ته وایي، سوکې خو ته ښځې وایي، سړو دپاره دومره حکم دی چې یا مکمل ګنجې که دا سر د الله دپاره د خپل ډول او ښایست ختم که. لکه دا بعضې کسان خلکو ته وایي ملګري زه ریاض نه یو ځل تلم ملګرو سره، ما ته وایي دومره ښکلي ویښته دي، هغه ټایم زما ویښته هم لږ لوی لوی او دا ډېر نظاري راته وکړه، دا مه دغه کوه یاره ما څه عجیبه خلک یې چې ژوند خو بیا به دا ویښته راوخېږي. پرېږده ما د الله دپاره به دا دغه کې نبي علیه السلام دعا کړې دی دې دپاره. دا بعضې کسان دا خپل ډول هم نشي خرابولی چې دا اوس دا ویښته بس مړه لږ به یې کم کړو، دا سوکې موکې به ترې والو، نه لرې که مکمل یې ختم که د الله دپاره. دا خپل ډول او ښایست د الله په دغه قربان که د نبي علیه السلام په دې سنت طریقه باندې. او زنانو دپاره صرف دا حکم دی خپلو کمسو د سر نه به یو دوه ګوتې ویښته والي کټ پې کې په قینچي باندې، که په خپله کوي که خاوند یې ورلالي که ورور سره تلی دی والي په خپله یې مه خستی شي. دا هم جایز ده چې دوه ملګري دي یو بل په خپله سر هغه وخورئ، دا هم جایز ده. دواړو عمره وکړله دا یو ملګري له سر وخورئ بل له. خو اوس دې ته ضرورت ځکه نشته چې هلته دومره سهولتونه دي. اوس خو د مروه طرف ته باقاعده فري حکومت سرکاري دغه جوړې کړي دي، ځایونه یې جوړ کړي، هلته فري دله سر خورئ بس.